جمهور رئیس غني په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ د سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راکم کړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د ملي دفاع او کورنیو چارو او مالیې وزارتونو د مالي اداري او تامیناتي معینانو سره د ویډیو کنفرانس له لارې له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته د لګښتونو د موثرې سپما په اړه خبرې وکړې او لارښوونه یې وکړه چې دغه سپما دې په 2 کلونو کې عملي شي. دغه ویډیو کنفرانس په پیل کې د یاد وزارتونو معینانو په تیر یو کال کې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو او بېځایه غیر موثرو لګښتونو د مخنیوي له لارې د $300 میلیونو سپما راپور جمهور رئیس غني ته وړاندې کړ. جمهور رئیس غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بین المللي مرستو د دوام ډاډ پر مهال د یاد وزارتونو معینانو ته لارښوونه وکړه چې په راتلونکي یو کال کې باید دغه ځواکونو د باکیفیت خدمتونو په ساتنې سره د امنیتي او دفاعي سکتور په لګښتونو کې $1 میلیارډ وسپمول شي. جمهور رئیس غني په ټینګار سره وویل د دولت په ټولو سطحو کې د بېځایه لګښتونو څخه ډډه کول او سپما ځان بېسینې ته د افغانستان د رسیدو لپاره اساسي ګام دی. جمهور رئیس غني په دغه ویډیو کنفرانس کې د یاد وزارتونو معینانو ته لارښوونه وکړه چې تر راتلونکي 15 ورځې دي د دغو وزارتونو په مرکزي قرارګاه او د تشکیلاتو پارسو او تراکم د ګډ میکانیزم له لارې د اکمالاتو په سون توکو کې د لوړو لګښتونو د مخنیوي په خاطر له برېښنا انرژي سره د ټولو امنیتي ځواکونو د مرکزونو د وسلولو او وسایطو پیرولو ساتنې او څارنې طریقو ته د بیا کتنې او ټولو سترو مواردو په برخه کې خپل طرح ترتیب او سپما برنامې 2 کلن پلان په رڼا کې دي عملي کړي. جمهور رئیس غني همداراز د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو د سپما پلان ترتیب او عملي کړي. د هېواد جمهور رئیس ملت ته په پروني پیغام کې وویل د بین المللي مرستو د کمښت په خاطر ریاضتي برنامې تر لاس لاندې لرو او همدارنګه د بدیلو برنامو په لټولو سره به د امریکا د $1 میلیارډ د مرستې تشه ډکه کړو او دغه مرستې کمښت په کلیدي سکتورونو ناوړه اغېز ونه کړي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ سوی اتمنې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.